په دې آیات مبارکه کې الله پاک مؤمنانو ته مسلمانانو ته یو اعلان کوي، یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، هغه کسانو چې د ایمان دعوه مو کړی چې موږ الله منو، د آخرت ورځ منو. ګوره د آخرت ورځ که منې هغه دپاره تیاری پکار دی. تیاری به څه کوئ؟ انفقو، تاسو به مال لګوئ، ځان به لګوئ، ژوند او وقت به د الله د دین دپاره لګوئ، او ځواني به د الله د دین دپاره لګوئ، اولادونه به د الله د دین د خدمت دپاره لګوئ. که ستاسو دا اراده وي او دا مو ایمان وي چې آخرت ورځ شته، ګوره دغې ورځې دپاره اوس تیاری وکړئ. یو خو کافران دي، هغوی دا ورځ نه مني، نو هغوی چې تیاری نه کوي خو نه مني چې مؤمنه تا د آخرت ورځ په آخرت ورځ باندې تا ایمان راوړی دی، نو ته به اوس ورته تیاری کوي. انفقو مما رزقناکم، ولګوئ تاسو د هغه څه نه چې الله درکړي دي تاسو ته. الله چې کوم شیان درکړي دا به ټول لګوئ. یوازې مال نه دی مراد، مال به هم لګوئ، ځان به هم لګوئ، وقت به هم لګوئ، استعداد او علم به هم د الله د دین دپاره استعمالوئ. چې څومره صلاحیتونه الله تعالی درکړي، دا ټول صلاحیتونه به ته د الله د دین دپاره استعمالوئ، اولادونه به د الله د دین دپاره استعمالوئ. انفقو مما رزقناکم، د هغه څه نه رزقناکم چې درکړي دي موږ تاسو ته، یا نور چې کوم صلاحیتونه الله درکړي ولګوئ تاسو. من قبل ان یأتیا، مخکې د دې نه چې راشي یوم یو ورځ، لا بیع نه به یې خرڅول او اخیستل فیه په دې ورځ کې، ولا خلة، او نه به هلته دوستي چلیږي، هلته بیا نه خرڅول او اخیستل کیږي چې د ځان دپاره هلته څه وکړې، او نه هلته دوستی چلیږي چې کوم دوست او ملګری به دې په کار شي. ولا شفاعت، او نه سفارش، دا یو شی هلته نه چلیږي. هلته څه په کار راځي؟ انفقو، چې تا په دنیا کې مال لګولی و، تا په دنیا کې ژوند لګولی و، تا په دنیا کې استعداد لګولی و، صلاحیتونه دې لګولي و د الله د دین دپاره. والکافرون هم الظالمون، و کافران چې دي خاص هم دوی ظالمان دي.